بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه د 9th کلاس بایولوژي سیکنډ چپټر دی سالوینګ ا بایولوژیکل پرابلم. نو سالوینګ څه ته وایي؟ حل کولو ته. او بایولوژیکل پرابلم څه ته وایي؟ یعنی مطلب چې لیوینګ ارګانیزمز ته څه مسله راشي لکه بکټیریا، امیبا، پیراميشیم، یوګلینا، کلیمډوموناس، والواکس یا فنجای کې زمونږ سره مختلف قسم خریړي مرړي کنه مشروم، یا د دینه علاوه زمونږ سره مختلف قسم څومره چې بوټي دي، یا د دینه علاوه چې کوم زمونږ سره انیملز دي که هغه انورټیبریټس دي او که هغه پاورټیبریټس دي زمونږ سره فشز، امفیبیانز، ریپټایلز، برډز، میملز، یعنی څومره چې د لیوینګ ارګانیزمز د بکټیریا نه واخله د میملز پورې، نو د ټولو ته چې مطلب زمونږ سره څه قسم مسله راشي نو څه نیگیټیو اثر پې راشي، منفي اثر پې راشي، نو دې ته مونږ څه وایو؟ بایولوژیکل پرابلم ورته وایو. نو چې کله داسې یو مسله راشي او هغه مونږ حل کوو نو دې ته مونږ وایو سالوینګ ا بایولوژیکل پرابلم. ټیک ده؟ داسې کار دی چې ستاسو د کورونو نه یو ساده مثال ورکوو چې مثال کې طور پر یو ماشوم دی او هغه چې کوم دی نو کمزوری کیږي، خوراک ته سم زړه نه کیږي او چې وده شي نو د خولې نه لاړې ځي که نه او نور هم داسې زیړ کیږي، نو کور کې خلک څه وشي توجه یې هغه طرف ته لاړه شي چې یاره دا ماشوم ولې کمزوری کیږي، نو دې ته مونږ وایو ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم، یعنی فارمولیشن اف ا کوېسچن. یو کوېسچن چې کوم دی نو پکې جوړ شي چې یاره مطلب دا ماشوم ولې کمزوری کیږي، نو دې ته وایي ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم. بیا دویم نمبر سټیپ دی زموږ سره ابزرویشن اینډ پریویس ریسرچ. خلک ابزرویشن وکړي، ورته ډېر په غور باندې وګوري چې یاره مطلب د سترګې څنګه دي، د سرمن کلر څنګه دی، یعنی مخ یې څنګه دی، د دې چې کوم نور جسم دی هغه څنګه کیږي، ابزرویشن وکړي که نه، مشاهدات وکړي، وګوري ورته. او د هغې نه علاوه چې کوم دی پریویس ریسرچ نه زمونږ دلته مطلب دا دی چې یاره په کور کې خلک چې کوم د دوی پریویس مخکې نه ایکسپیرینس دی کوم د هغې په بنیاد باندې وګوري چې یاره مخکې هم دغه شانتې یو ماشوم و هغه به داسې کمزوری کېدو نو هغه کې بیا چې کوم دی نو مطلب چینجي و که نه، نو لکه مطلب خلک ورته وګوري په طریقه باندې او د هغه کمزورتیا ته وګوري، د هغه چې کوم مخکې نه ایکسپیرینس شوی دی د بل ماشوم په باره کې نو د هغې په نسبت باندې ورته وګوري. نو بیا خلک څه وکړي؟ په کور کې تاسو څه وکړئ؟ هایپوتیسز کریټ کړئ، یو مفروضه یو فرض کړې شوې خبره وکړئ چې یاره جوړېدې ماشوم کې چینجي دي. صحیح ده؟ نو دې ته څه وایي؟ دې ته هایپوتیسز وایي. تاسو د ځان نه یو خبره وکړئ چې جوړېدې کې چینجي دي، زما په خیال چې په دې کې چینجي دي، نو دې ته څه وایي؟ هایپوتیسز وایي. بیا ډیډکشن څه ته وایي؟ د یوې خبرې نه بله خبره راویستل، دې ته ډیډکشن وایي. یعنې مطلب دا دی چې تاسو ووایئ چې یاره بس ټیک ده چې چینجي پکې وي د چینجو دوایي به ورله راوړو، که چینجي پکې وو نو ختم به شي دي. ټیک ده که نه؟ نو دې ته څه وایي؟ دې ته ریډکشن وایي چې یعنې مطلب که په دې کې چینجي وي نو چې دا د چینجو دوایي وخوري نو د دې نه به چینجي ختم شي. صحیح ده که نه؟ نو دې ته څه وایي؟ ډیډکشن وایي. بیا څه چل وشي؟ ایکسپریمنټ مطلب دا دی چې یو تجربه وشي. تجربه دا دی چې ته لاړ شي او د سټور نه ورله څه راوړې؟ د چینجو دوایي ورله راوړې او هغه ورله ورکړي، نو دا څه شی شو؟ ایکسپریمنټ شو. صحیح ده که نه؟ اوس هغه بېله خبره ده که پکې وي او ختم یې کړي نو ختم به دې شي، او که پکې نه وي نو څه به دې ختم کړي. خو که مطلب ایکسپریمنټ پې تا وکړو، ته لاړې د سټور نه دې دوایي راوړه او ماشوم ته دې ورکړه، دا ایکسپریمنټ شو. بیا کنکلوژن څه ته وایي؟ یعنې ریزلټ یې څه راغی، تا د دې نه څه راویستل، نو دې ته څه وایي؟ کنکلوژن، چې آیا بالکل چینجي په دې کې وو، ته ورله دوایي ورکړه، چینجي ته ختم شول او که نه نه وو پکې. نو که فرض کړې چینجي پکې نه وو نو ستا کنکلوژن بیا داسې دی چې ته به څه چل وکړې چې واپس به بله هایپوتیسس پیش کړې چې یاره دې کې خو چینجي نه و، دې کې بله څه مسله ده. خو که فرض کړه چینجي پکې وو نو تا ته کنکلوژن وکړو نو ریپورټینګ دی. ریپورټینګ دا دی چې یعنې مطلب ته به کور والا ته ریپورټ کې او ځان ته به هم بس ځان به هم کنوینس کې، ځان به هم چې کوم دی نو مطمئن کې چې او بس دې کې دا مسله وه او ختمه شوه. صحیح ده که نه؟ نو دا ما تاسو ته د کور نه یو ساده مثال درکړو. اوس کتابي خبرو له راځو. کتاب کې چې څه لیکلي نو کتاب کې دا وایي چې ساینس څه ته وایي. نو ساینس چې کوم دی دا زموږ سره لیټن ورډ لاتیني زبان ساینس نه راغستلی شوی دی او د دې مطلب دی علم، یعنې د دنیا په باره کې علم حاصلول. خو دا علم داسې نه چې یاره مطلب ته یو څه خبره وکړې او بس دا یو قسم علم شو، یو ستا په علم کې یو اضافه راغلی، یا یو بل کس یو خبره وکړو ته ووایي چې دا زما په علم کې اضافه راغلی. نه نه نه، علم مطلب زمونږ سره چې کوم دی د ساینس صحیح ډیفینیشن دا دی چې د سټډي اف د ورلډ تھرو ابزرویشن اینډ ایکسپریمنټ، چې مونږ د دنیا په باره کې علم حاصلو خو دا د ابزرویشن او د ایکسپریمنټ په بنیاد باندې وي. یعنې مطلب مونږ ښه وینو، ګورو، اورو، ټیسټ کوو، ټچ کوو، نو مطلب زمونږ ابزرویشن کېږي او د هغې مطابق بیا مونږ ایکسپریمنټس هم کوو. نو چې بیا یو خبره راشي نو یعنې مطلب دا په علم کې چې کوم دی اضافه کېږي او دې ته مونږ بیا څه وایو؟ ساینس ورته وایو. صحیح ده؟ اوس ساینټیفیک میتډ څه ته وایي؟ نو د پرابلم سالوینګ اپروچ. که مطلب په معاشره کې زموږ سره یو مسله راشي او هغه په یو طریقه باندې حل کېږي نو دغې طریقې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ ساینټیفیک میتډ ورته وایو. ټیک ده؟
و زموږ سره بایولوژیکل میتھډ څه ته وایي؟ نو ګوره بایولوژي هم د ساينس یو برانچ دی کنه. نو چې کله زموږ سره د لیوینګ ارګانیزم په بنیاد باندې زموږ سره چې کوم دی یو مسله راځي او هغه بیا موږ حل کوو، نو هغه ته بیا موږ بایولوژیکل میتھډ وایو او دغه پرابلم ته موږ دغه مسلې ته موږ بایولوژیکل problem وایو. ٹھیک ده؟ نو the scientific method in which a biological problem is solved. د هغه scientific method چې په هغه کې موږ د لیوینګ ارګانیزم چې کوم مسله ده هغه حل کوو، نو هغه ته موږ څه وایو؟ بایولوژیکل میتھډ ورته وایو. اوس بایولوژیکل پرابلم څه ته وایي؟ نو تاسو ما وایي چې د پرابلم دیټ نیگیټیولی افیکټ لیوینګ ارګانیزمز چې په زنده سرو سیزونو باندې منفي اثر ورځي، هغه ته موږ څه وایو؟ بایولوژیکل پرابلم ورته وایو. نو د steps of biological method are below for solving biological problem. یعنی مطلب د biological method چې کوم steps دي شپږ steps دي، صحیح ده کنه؟ recognition of biological problem, observation and previous research, hypothesis, deduction, experiment, conclusion and reporting. نو دا زموږ سره شپږ steps دي. نو د steps of biological method are below، دا لاندې ډسکس کړی شوي دي for solving biological problem. او دا د څه لپاره دي دا steps؟ دا د biological problem د solve کولو لپاره دي، د حل کولو لپاره. نو لومړی نمبر دی زموږ سره recognition of biological problem. دا بل یو مطلب موږ چې کوم دی نو یو ساده شان مثال بل اخیستلی دی چې په دې کې به زموږ سره څه چل کېږي؟ فارمولیشن اف ا کوېسچن، یو کوېسچن یو سوال به پکې چې کوم دی اوچتېږي. مثال کے طور پر که فرض کا یو کس دی او هغه بیمار دی او د ده تبه ده، نو مطلب ډاکټر له لاړ شي، نو ډاکټر یې چیک کې لږ ډېر وګوري، نو پته ورته ولګي چې او په دې کې مسله شته، خو څه مسله ده پکې کنه. نو یعنې مطلب دا ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم یا مطلب زموږ سره فارمولیشن اف ا کوېسچن، لکه د ډاکټر توجه دې طرف ته رااله، ډاکټر ووایي چې او یاره دې کې مسله شته. اوس خو که ډاکټر له یو کس لاړ شي، ډاکټر وایي ما بس ټیک ټاک دې څه مسله پکې نشته، نو ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم ونه شو، مطلب فارمولیشن اف ا کوېسچن ونه شو. خو که فرض که ډاکټر ووایي چې او بالکل یار دې کې څه مسله شته، داسې اندازتن ورته اندازه ورته ولګي چې او دې کې څه مسله شته، نو دا دی زموږ سره. او چونکې دا مریض هم تللی دی ډاکټر له، نو دې هم په ځان کې ویني، نو خپله توجه چې کوم دی نو څه کړې ده، دې طرف ته راوستې ده چې او په ما کې څه مسله شته. نو خو چې دا مسله څه مسله ده، نو ځکه خو ډاکټر له لاړو. او دغه شانتې ډاکټر هم ووایي چې او یاره دې کې څه مسله شته، چې دا کس ولې بیمار دی، تبه مه به یې ولیده څنګه چل دی، نو دې ته څه وایي؟ دې ته ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم وایي. بیا observation and previous research. observation and previous research دا دی چې ډاکټر چې کوم دی نو 5 سنسز استعمال کی کنه، ضروري نه ده چې خامخا د 5 واړه استعمال کی. په observation کې که 15 واړه سنسز استعمال شول او که 2-3 استعمال شول، نو زموږ سره چې کوم 5 سنسز دي لکه سترګې شولې، غوږونه، پوزه، ژبه او چې کوم زموږ سرمن ده کنه، نو په سترګو باندې موږ څه چل کوو؟ لیدل کوو، په ایر باندې اورېدل کوو، په نوز باندې موږ بویول کوو، په ټنګ باندې موږ ټیسټ کول کوو، په ژبه باندې او په سکین باندې موږ ټچ کول کوو، موږ ته ګرم یخ وغیره چې کوم دی پته لګي. نو ډاکټر څه چل وکړي؟ په سترګو باندې د دې مریض د شکل ته وګوري، د دې رنګ ته وګوري، په غوږونو باندې د دې مریض خبرې واوري چې مریض وایي چې ما ته دا مسله ده، دا مسله ده. د سکین چې کوم دی په سرمن باندې مریض له لاس ونیسي او اندازه ورته ولګي چې یاره تبه شته که نشته، نو دې ته موږ څه وایو؟ ابزرویشن. پریویس ریسرچ نه دلته زموږ مطلب دا دی چې ډاکټر خو په دې خبرو باندې پوهېږي چې یاره مطلب زموږ سره کله رنګ داسې وي، تبه وي او وجود څنګه کمزوری وي یا مطلب دغه وي کنه، نو د هغې مطابق ډاکټر چې کوم دی نو د هغه سره خو نالج شته، هغه چې ډاکټرۍ ته راغلی دی خو لکه سبق یې ویلی دی کنه. نو د ده چې کوم پریویس سټډي ده په دې مسلې په باره کې او چې کوم د دې ایکسپیرینس شوی دی په دې باره کې، نو هغه دا هر سره چې کوم دی نو پکې هغه کمباین کړي، نو د ده ابزرویشن او پریویس ریسرچ په مطلب اپلای کړي. لکه کله چې یو کس جرم وکړي کنه او تاڼۍ ته لاړ شي، نو اکثر پولیس چې کوم دی نو څه چل وکړي؟ د ده پخوانی ریکارډ هم وګوري، نو د هغې نه هم اندازه لګوي چې یاره دا کس چې کوم دی نو دا کم قسم دی، د روزانه چې کوم دی نو داسې مسلې جوړوي او رپورټونه پې کېږي او دعوې پې کېږي که نه، په اوله پیره باندې داسې دی. نو دغه شانتې زموږ سره چې کوم دی نو د ډاکټر سره هم هغه چې کوم پریویس ایکسپیرینس دی نو هغه پې اپلای کړي. دغه شانتې هایپوتیسس بیا ډاکټر کریټ کړي، ډاکټر بیا ووایي چې یاره یعنی مطلب مفروضه پیش کړي، فرض کېږي بات چې کوم دی نو ډاکټر دا مفروضه څنګه پیش کړي، دا هایپوتیسس څنګه پیش کړي؟ ډاکټر یوز اپ observations to develop a possible answer. دا کوم چې کوېسچن دی چې دا کس ولې بیمار دی، نو د دې کوېسچن دپاره چې کوم دی نو دی څه چل وکړي؟ دی یو پاسبل انسر وګوري، خو د څه په بنیاد باندې؟ د ابزرویشن په بنیاد باندې او د پریویس ریسرچ په بنیاد باندې، د پریویس سټډي په بنیاد باندې دی چې کوم دی دا خبره وکړي چې یاره په دې کې دا مسله ده، دا مطلب تبه یې ده، رنګ یې چې کوم دی ګډوډ دی، کمزوری دی، په صحیح حالت کې نه دی، نو دی دا هایپوتیسس چې کوم دی دا مفروضه دا غلط هم کېدی شي او صحیح هم کېدی شي. لکه مطلب مثال کے طور پر ډاکټر وایي چې یاره بس دته ملیریا ده، دته څه ده؟ ملیریا ده. لکه
کس خو بیمار دی نو ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم ولې بیمار دی فارمولیشن اف کوېسچن پکې وشو بیا د ابزرویشنز او پریویس ریسرچ په بنیاد باندې هایپوتیسس پیش کو د وې چې یاره په دې کې چونکې دا مسلې دي تبه د ورته او دا مسلې دي پکې نو د دې په بنیاد باندې دا وې چې یاره د تمریږي بیا د ډیډکشن وکي ډیډکشن تاسو ته ما وی چې مطلب د یوې خبرې نه بل خبرې راوستل ته موږ سو یو ډیډکشن ورته وایو نو consequences of hypothesis یعنی مطلب دا چې کوم hypothesis د کفارز کدا صحیح وي نو د دې به consequences سوي result به سوي نتایج به سوي نو دې بیا موږ سو ډیډکشن یعنی مطلب دا دی چې ډاکټر وایي چې دته ملیریا ده خو بیا د ډیډکشن هم راوباسي چې کفارز کدا ته ملیریا وي نو دته په وینه کې به بیا سوي پلازموډیم به پکې وي ٹھیک ده کنه نو ګوره زموږ سره چې کوم دی په ډیډکشن کې زموږ سره سوي if and then نو ډاکټر وایي چې if patient is suffering from malaria که فرض کړه ته ملیریا وي then plasmodium will be present in blood نو بیا به د په بلډ کې څه present وي plasmodium دا if شو او دا څه شو then شو نو په ډیډکشن کې زموږ سره if او then استعمالېږي نو وڅ د دې نه پس بیا دا څه تراشي ایکسپریمنت تراشي ایکسپریمنت دا چې ایکسپریمنت ان هایپوتیسس په هایپوتیسس باندې ایکسپریمنت وکړي and checks the deduction او deduction چیک کړي چې یاره مطلب دا کوم چې deduction ما راوستو چې که فرض کړه ته ملیریا وي نو د په بلډ کې به څه وي پلازموډیم وي نو دا چې کوم deduction دی نو دا چیک کړي بیا نو د چیک کولو لپاره څه چلو کې MP ټیسټ ملیریل پیراسایت ټیسټ ورلو کې ملیریل پیراسایت څه شي د پلازموډیم د پلازموډیم د لپاره ټیسټ ورلو کې نو دا پازیټیو هم راتلی شي او نیگیټیو هم راتلی شي که پازیټیو راغلی د دې مطلب دا دی چې دته به ملیریا وي او که نیگیټیو راغلی د دې مطلب دا دی چې دته به ملیریا نه وي ټیک ده نو بل زموږ سره راځي بیا څه کنکلوژن اینډ ریپورټینګ نو ګوره ایکسپریمنٹ چې وشو لیبارټري ته لاړې ټیسټ یې وکړه د ملیریا لپاره نو د هغې خو به څه ریزلټ راغلی وي که نه نو د هغې په بنیاد باندې به دی اوس څه کوي کنکلوژن به کوي څه نتیجه به راوباسي نو کلیکټینګ ډیټا فرام ایکسپریمنٹ د دغه ایکسپریمنٹ نه به اوس څه نتیجه راوباسي چې څه چل وشو اینډ ریچینګ ټو د کنکلوژن او کنکلوژن ته به ځان رسوي که نه مطلب ریزلټ ته به ځان رسوي نو که فرض که MP ټیسټ زموږ سره څه راغلی دی پازیټیو راغلی دی یعنې مطلب دا دی چې دته ملیریا شته نو بیا څه ډول وکړي ریپورټینګ خبره ده نو ریپورټینګ دا چې یاره په چټ کې به ولیکي چې او بس دته چې کوم دی نو ملیریا ده نو پیشنټ از انفارمډ او پیشنټ ته به وویل شي مریض ته به وویل شي چې او تا ته ملیریا ده او د دې چې کوم دی نو بیا به د هغې مطابق علاج وکړلی شي او اډوایزډ یعنې مطلب مشوره به ورله ورکړلی شي چې داسې کوه داسې مه کوه په دې طریقه باندې ژوند تېر کړي انشاءالله ټیک به شي یو څو ورځو کې نو دا اوس زموږ سره څه د solving biological problem کې ډیفرنٹ سټیپس چې مونږ په یو دوه جنرال اگزامپلز واغستل نور به ان شاء الله په دې چپټر کې مونږ مخکې لیکچرز ورکو او زه به مخکې سره که فرض د اوس ملیریا په فرست ټایم باندې کله راغلی و نو دا غیر ریپورټینګ دا و چې مطلب دا دنیا ته خودلو مونږ خو چې دا کوم دوه ساده مثالونه واغستل دا خو مونږ د کور کې مثالونه واغستل نو په دې کې دنیا خودلو ته ضرورت نه و صحیح اوس چې ملیریا په اوله کې باندې دنیا ته راغله دا ډېر زیات خطرناکه بیماری و مرګونه به کېدل مسلې وي نو په دې وجه باندې دا بیا دنیا ته خودلو نو دا ریپورټینګ بیا څه و چې دا پبلش شو زموږ سره چې کوم دی په مختلف کتابونو کې په جرنلو کې په ریسرچ پیپرو کې مختلف دغو کې چې کوم دی دا پبلش شو شایع شو پکې او په دې کې چې کوم دی نو پریزنټډ هم شو یعنې مطلب په سیمینارونو کې او په پروګرامونو کې چې کوم دی نو خلکو ته سیمینار څه ته وایي چې مطلب یو خاص ورځ وټاکلی شي او ښه خلک او ښه غټ غټ پروفیسران راشي او په یو مسله باندې چې کوم دی هغه ټولو خلکو ته انفارمیشن ورکوي نو دې ته څه وایي سیمینار ورته وایي نو په سیمینارز کې خلکو ته وویلی شول چې یاره دا داسې بیماري ده د دې کې په دې طریقه باندې راځي داسې کېږي هغسې کېږي نو دا په دې طریقه باندې ریپورټ شوي وه په اوله پیره باندې یعنې مطلب دا دی چې دا څه شی دی علامات یې څه دي د څه د وجې نه راځي څنګه کنټرول کېږي مرګونه کوي که نه کوي نو دې ته بیا څه وي ریپورټینګ یې ورته وي خو دا مونږ چې کوم دوه مثالونه واخیستل دا خو ساده د کور مثالونه یې د دې لپاره چې تاسو په دې څیز باندې پوه شئ چې بایولوژیکل میتډ څه ته وایي سالوینګ بایولوژیکل پرابلم څه ته وایي او د بایولوژیکل میتډ زموږ سره کم کم سټیپس دي او څنګه زموږ سره چې کوم دی دا بایولوژیکل میتډ اپلای کېږي